د هیواد د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت تخنیکي او مسلکي معین شمال ته د خپل سفر په هکله بشپړ معلومات وړاندې کړل. زیاته کړه چې په شمالي سیمو کې به د ملخانو له منځه وړلو لپاره جدي مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه هغه شرکتونه چې د کرنې د ودې او پراختیا په برخه کې په هیواد کې کار کوي، دوی ته به 215 میلیونه افغانۍ د مرابحې په ډول او 450 میلیونه افغانۍ د وکالې پر بنسټ ورکړي چې اوس یې د پیسو ټول تخنیکي کارونه بشپړ شوي. 215 میلیونه افغانۍ به مونږه د مرابحې په شکل باندې او درنګه 450 میلیونه د وکالې په بنیاد باندې په شکل باندې به دغه شرکتو ته مونږ ورکوو او ټول مسایل تخنیکي او هغه کارونه مسله توی شوي دي. همدارنګه د کرنیزې پراختیا صندوق اجرایوي رئیس وویل په بلخ کې د شمالي ولایتونو لپاره یو ساحوي دفتر لري چې په تیرو 9 میاشتو کې 215 میلیونه افغانۍ هغه شرکتونو ته ورکړي چې د کرنې او مالدارۍ د ودې په برخه کې فعالیت کوي. 9 میاشتو کې دوی 215 میلیونه افغانۍ د اګری بزنسونو یا هغو فابریکو او شرکتونو لپاره چې هغه د زراعت او مالدارۍ په برخه کې کار کوي. د مالدارۍ لپاره خوراکه جوړوي، د وړو سیلوګانې دي، د وریجو سیلوګانې دي، تر څو پورې وکولای شو چې موږ خپلو وطنوالو ته د کار زمینه برابره کړو. په پای کې د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت عمومي رئیس د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ستونزو له منځه وړلو لپاره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه.